په هرات کې د پاشدان بند د چارو پیلېدل. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. شبنم وزریم په موکړې د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. له 2 کلن ځنډ وروسته په هرات کې د پاشدان بند ابتدایي رغنیز کارونه له سره پیل شول. د دې بند مسؤلان وایي د دې پروژې اصلي کارونه به د سرپرست حکومت د چارواکو له سپارښتنې وروسته پیل شي. د پاشدان بند د پروژې مسؤل نعمت الله حکیمي وایي موږ ټول اړین چمتووالی نیولی دی او زموږ کورني او بهرني انجینران په سیمه کې دي. موږ د اسلامي امارت لارښوونې ته په تمه یو. په همدې حال کې د هرات اوسیدونکي له سرپرست حکومت غواړي چې زر تر زره د پاشدان بند د جوړېدو چارې له سره پیل کړي. د هرات اوسیدونکی عبدالهادي قانی وایي په اوسنیو شرایطو کې چې په هرات کې د اوبو کچه مناسبه او ښه نه ده، تر ځمکې لاندې اوبو کچه په کمېدو ده. دغه بند کولی شي د اوبو ذخیره کولو او د کروندګرو لپاره ګټور تمام شي. سرپرست حکومت مخکې له دې اعلان کړی و چې د روان لمریز کال په لړ کې به د هرات پاشدان بند په ګډون د 11 نیمګړو پاتو پروژو چارې له سره پیل کړي. د هرات د والي ویاند نثار احمد الیاس وایي خپل ټول ګران ملت په تیره د هرات ولایت متدینو خلکو ته ډاډ ورکوم چې د پاشدان بند په 1402 مالی کال بودیجه کې په پام کې نیول شوی دی او د توشې پر مهال پکې څه بدلون نه دی راغلی. د پاشدان بند د جوړېدو کار تر 15 سلنه مخته تللی دی. د کار له بیا پیلېدو سره به تر راتلونکو 5 میاشتو د اوبو او برېښنا دغه بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د هرات د متخصصانو شورا رئیس محمد رفیق شهیر وایي د دې ترڅنګ چې 2 میگا واټه برېښنا تولیدوي د سیمې د ښېرازۍ سبب ګرځي او کولی شي دلته ښه تفریح ځایونه هم جوړ شي. د پاشدان بند د هرات ښار ختیځ ته په 20 کیلومترۍ په کرخ ولسوالۍ کې پروت دی. دغه بند چارې نږدې 2 کاله مخکې په هرات کې له تحولاتو وروسته په ټپه ودرېدې. ویل کېږي د تېرو 2 کلونو د سیلابونو له امله د دغه بند ځینې برخې ویجاړې شوي او بیا رغونې ته اړتیا لري.